د بنگلاديش د ملي لوبډلو د خوراوي د کمیټې غړي او د بنگلاديش پخوانی کپټان حبیب البشر د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په هکله سوی سلام امینه خوږو دوستانو وخت مو بخیر ستړي مشي د بنگلاديش د ملي لوبډلو د خوراوي د کمیټې غړي او د بنگلاديش پخوانی کپټان حبیب البشر وایي چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله خورا مسلکی او با حوصله لوبغاړي لري وایي دغه ځوانانو لوبي حیران کړي دي نوموړي د بنگلاديش ورسپاڼې کالیر کانتو ته ویلي دي د دوی افغانانو ملي ټیم لوبغاړي د هر بال د وهلو هڅه کوي او د لویو شاټونو په وهلو لوبه پیلوي خو د الف ټیم یې هغسې لوبه نه کوي دوی ډېر دودیز او آرام لوبیږي او همدا یې د ملي ټیم د لوبغاړو سره فرق دی الف ټیم لوبغاړي چې کله غټ شاټ هم وهي ښکلی او ښې وهي د لوبغاړو یعنې د بنگلاديش الف سره لوبه کې په آخري اتو اورونو کې د شفیع الاسلام او ابو جید غونتې په مجربو توپو اچوونکو باندې شپږ اتیا رنزونه وکړل دوی ډېر کتابي کرکټ کوي د حبیب البشر خبرې په خپل ځای خو زموږ د ملي ټیم ځینې او یا اکثریت لوبغاړي څه ښه پېژندلي دا راپور اس پی ان هم خپور کړی دی په دویمې لوبې کې د بنگلاديش الف ټیم ته له ماتې ورکولو وروسته مو د افغانستان د الف ټیم کپتان ناصر جمال خپرونه کې میلمه ومې پوښت څنګه تاسو په بنگلاديش کې دننه د بنگلاديش الف ټیم ته چې اکثریت یې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ماتې ورکوئ راته یې وویل زموږ ځوانان ښه فټ دي د فټنس په سختې ازموینې کې بریالي شوي دي او دا د بنگلاديش په ماتولو کې خورا مهم شیان دي یو بیټسمین چې د بنگلاديش په سختې ګرمۍ کې 30-40 تورونه درېږي سنچري او 50 وهي او بیا لوبې ګټي دا ټول د فټنس خبره ده چې لوبغاړي فټ نه وي پرفارمنس نشي کولی ما ویل چې داسې ده دا زموږ د ملي ټیم ځینې انفټ سینیر لوبغاړي به څه کوي بالاخره نو دوستانو تاسو خپل نظر راسره لاندې په کمنټ کې شریک کړئ نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کولی شئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان